بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو بیا هم په سی اس اس کې په نور کلر باندې خبرې کوو. کلر تر یو اندازه پورې پوه شوي کنه چې صفحې ته څنګه کولی شو رنګ موږ ورکو. زه دا ځل یو امتحاني صفحه بیا جوړو او راخلو نوټ پیډ. علیکم السلام. او لیکو چې HTML او HTML بیرته بندو. هیډ ټاګ به خلاص کړو او هیډ بندو دلته بیرته دوباره او بیا ټایټل چې www.colors.com مثلا صحیح ده. او سلش ټایټل به بندو او په آخر کې څه شی خلاصو؟ باډي. او دلته اوس راځو سلش باډي او باډي بندو. اوس راځو دغه فایل ثبت کول غواړو موږ یو ځای کې سیف کړئ. کوم ځای کې د دې فایل ثبتول غواړو؟ راځو کمپیوټر ته په جی ډرایو کې دا به ثبت کړو. ساره ورځ به بیا نوی جوړو. صحیح شو که نه؟ او کوم فولډر؟ وی بي سي فولډر که نه. او نوم ورکوو colors.html. د کلرز په نوم باندې یو بلانک یا یو خالي صفحه لرو. جی ډرایو ته راځو. کلرز. اوس د دې شاته صفحه بیکګراوند اوس ګورو موږ تاسو کم رنګ نه لري که نه. موږ ویلې که د سی اس اس د لارې نه زه مثلا د دې بیکګراوند ته یا مثلا موږ څه لرو؟ متن لرو. د یو متن بیکګراوند ته رنګ ورکول غواړو، یو پاراګراف لرو یا هر څه چې وي. فرض مثلا اول زه یو هیډینګ په دې کې جوړوم، یو خو باډي لرو صحیح ده. بل H1 هیډینګ 1 جوړو او په هیډینګ 1 کې لیکم چې څه شی یا هیډینګ 2 جوړو. هیډینګ 2 جوړو او ورته لیکو چې څه شی ویلکم ټو اور ویب سایټ سلش هیډینګ 2 بندو. بیا یو پاراګراف جوړو، ما پی ټاګ خلاصو او په دې پاراګراف کې لیکل کو مجبور بیا سو کو ور خلاص او مساوي RAND قوس خلاص او ډایرکټ قوس بند. دو پاراګراف واخلو کې یو بس دو وکړي. صحیح ده کنه؟ دا مو کاپی کړل. او راوړو یې دلته د پاراګراف منځ کې دا پیسټو او دلته پی بیرته پاراګراف بندو. ښه دا صفحه لرو. اوس مونږ غواړو دې ته رنګونه ورکو. څو رقم ته کولی شو؟ یو خو دا چې ټولې باډي ته زه رنګ ورکول غواړم. بل د دغه هیډینګ شاته چې کوم ځای د دې ته بل رقم رنګ ورکول غواړم. د دې پاراګراف شاته پاراګرافونو شاته چې کوم ځای د دې ته بل رقم ته رنګ ورکول غواړم. اوس د سی اس اس په ترو موږ تاسو دا کار کوو. اول راځو په دې هیډ په منځ کې چې سی اس اس لیکو څه کار کوو؟ دا ماته کفایت وایي. کفایت څه وکړو دلته؟ زه غواړم صفحې ته رنګ ورکړم. باډي ته هو باډي ولیکم. ښه اوس باډي نه وروسته خاص کلاس. صحیح ده. ښه ته څه نظر لرې؟ ها آفرین. سټایل ټګ خلاصو. ښه کله چې د سی اس اس کوډ لیکئ هغه به د سټایل ټګ منځ کې لیکئ. هیډ منځ کې اوس خو نه لیکل کېږي. دلته به ډایرکټ یو سټایل خلاص کړئ. ښه سټایل ټګ او ټایپ به ورته ولیکئ چې څه شی دا به ټایپ ماته فرمان وایي. ټایپ کې څه شی ولیکم؟ پرېږده چې دی خپله وایي ټیکسټ سلش CSS. او د دې نه وروسته راځو سټایل ټګ بیرته دوباره بندو. اوس چې څه کوډونه لیکو هغه بس د دې سټایل منځ کې لیکو. ښه دا ضروري ده که نه؟ دا حتمي ده بیخي. اوس راځو موږ باډي ته رنګ ورکول غواړو. نو باډي او قوس خلاص او راځو اوس دلته د دې باډي مطابق یو زه غواړم بیکګراوند ته رنګ ورکړم. نو لیکم چې بیکګراوند هایپن کلر. په سی اس اس کې موږ هره پراپرټي چې لري سپیس نه استعمالو. ښه بدون د یو څو ځای نه یو دوه ځای دي استثنا دي. هلته سپیس کوټیشن لرو خو سپیس نشته. د سپیس په ځای به تاسې څه ورکوئ؟ هایپن. بیکګراوند هایپن کلر ډبل ډاټ مساوي په ځای ډبل ډاټ. کم رنګ ورکوو؟ اوس رنګ موږ ویلي چې څو رقم ته رنګ ورکولی شو. موږ په څو طریقو سره ویلي. یو خو دا چې کلر نیم څه کولی شو؟ کلر نیم چې د رنګ نوم ورکو. لکه کم رنګ ورکوو مثلا هماغه رنګ ورکوو. ټومیټو. صحیح ده که نه؟ نه ښکاري؟ کمپیوټر لګوي لیکو چې کم رنګ ورکوو. فرض مثلا ټومیټو. یو دا چې نوم په ذریعې سره نوم ورکړه. ګوره دا وګوره شاته د صفحې هماغه رنګ راغی. نوم که نوم نه ورکوو موږ ویلې چې د دې کولی شو څه وکړو؟ هیکزاډیسیمل ویلیو ورکو
او هیکزاډیسیمل ویلیو لیکو چې څه شی مثلا 12% د پکې سوري 15 د چی شي ریډي او څلور دومره اندازه سره د کوم رنګ اوسیږي شین بلو سوري. اوس ګوره دا راخلو نو ګوره د همغونه میکس یو رنګ څه کېږي راځي جوړېږي هیکزاډیسیمل. بل موږ ویلې چې آر جی بي ورکولی شو. کوم رنګ ورکولی شو؟ آر جی بي ریډ ګرین بلو. ښه کلر نه وروسته آر جی بي ولیکئ. آر جی بي نه وروسته قوس خلاص کوئ. ښه اوس آر معنا ریډ دلته په تاسې په ډیسیمل کې د 0 نه تر 255 پورې قیمت ورکوي. سور رنګ څومره پکې غواړئ؟ که ډېر غواړئ ټول سور ډېر غواړئ نو 255 اخرینه ویلیو ده. که راکموئ د 0 او 255 ترمنځ چاره ویلیو ورکوو. نو که ریډ پکې زه غواړم چې څومره اوسېږي 255 ریډ دی پکې ښه زیات دي. کاما ګرین پکې څومره اندازه کېږي؟ ګرین پکې 80 دی پکې ګرین هم اوسېږي. بلو دی پکې لږ ور ډېره و مثلا 100 دی پکې کم رنګي بلو. اوس ګوره کنټرول اس ثبته ووایم کولن ضروري ده. صحیح شو آفرین. اوس ګوره دا راخلو سیو. کله راځو ریفرش چې کو همقسې یو رنګ ور جوړ شو چې کم رنګ موږ ورکړی. که زه وایم چې تنا دا ګرین کم نو ورته وایم چې ریډ څومره کا 0 ګرین څومره کا 255 بلو 0 کا. نو اوس ګوره دا موږ سره په همغه رنګ کې ګرین رنګ راځي. کولی شو دا وکړو. خو بل موږ ویلې چې آر جی بي اے لرو. چې شی لرو؟ آر جی بي اے لرو. آر جی بي اے کولی شو موږ تاسې ولیکو چې الفام لري. ښه ګرین د وي کاما خو د ګرین برایټنس د 0.5 نیم دی وي لږ د تیاره شي روښنایي یې راکته شي. سیو یې که اوس ګوره شین ده نو شینوالی هم پکې څه وکړه کم وکړه کم ونه کړه کم. کولی شو دا وکړو. که زه غواړم دې ځای ته رنګ ورکړم صحیح ده که نه؟ اوس په دې رنګونو باندې موږ خبرې کړې ولې دې ځای ته که رنګ ورکوو نو څه کار کوو؟ نو دلته به راځو آفرین باډي نه وروسته موږ لیکو چې H2 ته بیا هم هغه قوس خلاص H2 ته څه کوو؟ رنګ ورکوو. باکګراوند کلر باکګراوند هایپن کلر باکګراوند هایپن کلر کم رنګ راسي ډبل ډاټ. زه دلته ورته وایم مثلا نه ټومیټو رنګ ورکړه صحیح ده او یا بلک کم رنګ ورکوو بلک نوم یې لیکو. اوس ګوره د دې شاته به د دې هیډینګ شاته ګوره باکګراوند یې کم رنګ راغی تور. خو نوشته اوس نه ښکارېږي. هلته به م فون ټنګ خلاصوو په هغه کې. دلته ډېر اسانه کلر خالي آفرین. چې شی لیکو خواښه د څنګ په څنګ لیکئ لاندې لیکئ خو ځای زیات نیسي نو ځکه یې زه څنګ په څنګ لیکم. کلر ډبل ډاټ کوم یو وایټ په تور کې سپین رنګ ښکارېږي. سیو یې کوه. اوس ګوره دا زه غواړم د دغه پاراګراف شاته یو بل رنګ ورکړم نو څنګه کوو؟ راځو دلته ورته لیکو چې څه وکړه آفرین. پی ټک دپاره مثلا موږ تاسې راځو همدغه کار کوو. کم دا هیډینګ 2 ګوره ښه دا ایسته کوم. په دې ځای کې زه دا صفحه لرم عادي نوشته ده. نوشته هم توره ده او بل څه شی ده باکګراوند هم تور ده. سوري باکګراوند خپل د صفحې باکګراوند ده. دا کوم لیکل دي؟ دا کوم ټک ده؟ ته ماته کولی شو عبدالمالک دا کوم ټک ده؟ H2 ده آفرین. نو H2 ټک چې ده زه راځم په همدغه سټایل ټک منځ کې که نه چاته سټایل ورکوم H2 ته آفرین. نو ولیکه چې څه شی H2 او سټایل چې ورکوي نو قوسونه به خلاص کې او دا قوس به بند کې. نو چې هر سټایل ورکوي د دې قوسونو په منځ کې به یې لیکي. ښه دې H2 چې شي کوم پراپرټي یې بدلوي د باکګراوند رنګ که نه نو ورته لیکم چې باکګراوند هایپن کلر د باکګراوند رنګ یې بدل که مساوي یې که. نو دلته په CSS کې مساوي نشته ډبل ډاټ ورکوو. مساوي یې که د کم رنګ سره کوم رنګ ورکوو موږ بلاک رنګ ورکوو که نه. ختم چې شو سیمی کولن سیو یې که. اوس ګوره که چې راځي د H2 شاته که موږ وګورو تور رنګ راغی. خو اوس نوشته هم توره ده د نوشتې رنګ او د باکګراوند رنګ که موږ غواړو چې دغه د نوشتې رنګ یې بیرته برابر کړو نو باکګراوند کلر خو مې بدل که بل کلر خالی کلر یعنی د نوشتې رنګ. ښه د نوشتې رنګ یې مساوي که د وایټ د سپین رنګ سره بیا سیمی کولن. اوس که چیرې راځو دغه وګورو په دې ځای کې دې رقم ته شو د نوشتې رنګ او که باکګراوند کلر دی ورکړه. خیر اوس په دې پراپرټیانو خبرې کوو. موږ هدف دا رنګ نه و چې RGB شته ده RGB شته ده ډیسیمل شته ده نوم شته ده هر یو کولی شو. او بل راځو دغه که دې پاراګراف شاته راځو یو بل رنګ ورکوو دا ورو ورو جوړو. خیر نور موضوعګانې کې که زه دا لاندې پاراګراف شاته رنګ ورکوم نو پی باکګراوند هایپن کلر باکګراوند هایپن
کلر بیک ګراوند کلر ورته کم رنګ ورکا RGBA ډبل ډاټ RGBA ریډ پکې ښه زیات کا صحیح شو کاما گرین پکې 0 کا بلو پکې 0 کا او ټرانسپیرنټي سو کا یو ها اوس ګوره ډېر تیز سور رنګ ورکوي دې شاته دغه ځای شاته زم چې دا د سور وي خو لږ دی تیره وي ډېر تیز ده نو زه دلته دغه الفا راکمو د دې ښه یو ده الفا د یو او د 0 ترمنځ وي نو ورته نیمه کا بیخي راکمه که 0.4 مې که اوس ګوره نیم نم راښکته سور ده خو ډېر تیره سور ده وینې دا که نه ته کولی شې ته دا راواخلې او که الفا ورته چې 0.6 کا اوس ګوره سور به یې لږ به تیزېږي وینې دا کولی شې ته ورته تعین کړي دې ځای نه ښه په دې خبرو پوه شو اوس راځو موږ او تاسې HLSA رنګونه چې دي یا نور رنګونو باندې اوس خبرې کوو بل رنګونه موږ او تاسو سره چې وجود لري دوه رنګه پاتې ول که نه کم رنګ دوه رنګه وو ښه یو صبر وکړو چې برق راشي نو صحیح ده که نه ښه نو پرونه مونږ او تاسې په دې موضوعګانو خبرې کړې ولې چې RGB رنګ باندې خو مو رسېدی هیکزاډیسیمل باندې هم پوه شوئ RGBA باندې هم پوه شوئ پاتې شو HSL او HSLA دا چې شی ده ګوره HSL رنګونه هم تاسې کولی شي اوس ګوره دغه مو دلته تاسو ته نمونه راوړې ده چې یعنې کولی شي یو هیډینګ ته هم بیکګراونډ ورکوي یو پرګراف ته هم څه کولی شي بیکګراونډ ورکولی شي اوس راځو موږ او تاسې که ټکس نوشتې ته که رنګ ورکوو صحیح ده ګوره یو نوشته یو رقم ته رنګ لري بل رقم کولی شي اوس که نه داسې که نه شي کولی کېږي مشکل نه ده که باردر ته رنګ ورکوې کولی شي ته راسې ورته ووایې پوه شوې چې باردر ته رنګ ورکه فرض مثلا ګوره زه لاندې دلته عنوان لیکل غواړم دغه صفحه کې دا خو مې ولیکئ موږ صفحه دا ده که نه په دې ځای کې د دې نه لاندې غواړم ولیکم چې څه دي ولیکي افغانستان از هرټ افیشیا دا زموږ عنوان ده مثلا صحیح ده نو دلته زه وایم چې د دې نه راوروسته څه اضافه کا کم ځای کې د دې پاراګراف نه رالاندې H1 هیډینګ 1 سایز کې ولیکه ودې لیکي چې افغانستان از هرټ اف ایشیا افغانستان د کم ځای زړه ده د آسیا او H1 دام بند سیف کوو اوس چې کله راځو په دې ځای کې دا ریفریش کوه دا هیډینګ راغی که اوس زه وغواړم دې هیډینګ ته چار اطراف کې باردر ورکم څه ورکم باردر نو کولی شي مشکل نشته ده موږ د اصلا پراپرټیانې وروسته وایي دلته دا باردر یم د رنګ په خاطر راوړي دي ښه اوس ګوره څه کار کوو بره په سټایل کې یو ټک خلاصوو د چا دپاره د هیډینګ 1 دپاره ښه H1 لیکو قوس خلاص او پراپرټیانې موږ ورته لیکو چې کمې پراپرټیانې ورته لیکو چې باردر ورته ورکه چې شی ورته ورکه باردر ډبل ډاټ کم رقم ته باردر ورته ورکه دلته راسه باردر چې دی ولیکل څومره سایز کې باردر وکړه 2 پکسله 1 پکسل 15 پکسله څو پکسله باردر ورکړه 2 پکسله دغه باردر نقطه نقطه باردري لیدلی به مې که نه باردر نقطه نقطه یې سیده خط یې څه رقم ته یې نور دا هم چې سولډ دي یعنی سیده مستقیم خط دي په کم رنګ کې د اوسېږي په ټومیټو رنګ کې صحیح ده که نه دا اوس ګوره موږ دا ورته ولیکل H1 ته چې شی ورکړه باردر ورکړه څو پکسله 2 پکسله او څه رقم ته دي سولډ یعنی مستقیم خط دی په دې انواع د باردرو خبرې کوو ها چې شی دا خو جدا جدا پراپرټیانې دي که نه ښه یوه پراپرټي خو نه ده که نه هو که نه اوس ګوره دا خو جدا ده که چیرې یو کلمه دا راخلو ګوره کنټرول سیف کوئ اوس چې کله راځو دا ریفریش کوه ښه سوري کم ځای کې موږ سره مشکل راغلی ده که نه چې باردر از اکول ټو 2 ښه H1 BORDER باردر ډبل ډاټ 2 پکسله او دې رنګ کې د راشي صحیح ده که نه ښه یو بل به ورکو دا به پرېږدو ښه دغه هیډینګ 1 ما لیکلی ده صحیح ده که نه هیډینګ 1 ته زه ورته یم چې سټایل ورکه حتماً دم سپیل کې صحیح شته بخیر اوس ګورو سټایل ورکه سټایل مساوي کا کم سټایل ورکه باردر ورکو صحیح ده که نه نه دلته خو ټیکس نه لیکل کېږي انلاین کې ښه باردر ډبل ډاټ باردر ورکو 100 پکسله 2 پکسله باردر په کم رنګ کې مثلا څه رقم ته باردر دي سولډ دي او کم رنګ دي ورته بلو رنګ کې کم رنګ کې بلو رنګ کې باردر ورکا سیمی کولن او ډبل کوټیشن کو ښه
اوس راځو دا ریفریش کوو نو ګورو موږ سره دلته هماغه قسم ته باردر راغلل ښه اوس ګورو دا هیډینګ موږ راوسته په دې رنګ کې ده اوس موږ او تاسې که غواړو دا رنګ تیره کړو کمې کړو زیاتې کړو په دې موضوعاتو نو په دې باندې خو ورسېدی چې څنګه کولی شو موږ خبره د رنګ کوله رنګ کې موږ سره دوه رنګ پاتې شو یو HSL ده کوم رنګ ده HSL In HTML, a color can be specified using hue, saturation, and lightness. HSL دا درې ویلیو لري څو ویلیو لري درې ویلیو که چیرې تاسو فوټوشاپ یې بیا به په دې دقیق پوهېږئ هلته موږ سره ګوره زه راخلم درته فوټوشاپ یو ځل دا درته ډېر ښه په اسانه پرې پوه شي بیا دلته یې ښه امپلیمنټ کولی شي فوټوشاپ موږ خلاصوو موږ سره څو رقم ته موضوعګانې دي درې یو هیو ده بل سچریشن او بل لایټنس و ښه اوس ګوره کنټرول او زه اوپن کوم یو عکس دا څه کوي نه دا وایي سولار د زور نه رسي ته څنګه وکړو که نه دا نن چې ورته ووایه ډاکټر ته ورته وایو چې بس خلک د چارج د بیټرۍ ټول ختم کړی ښه اوس ګورو که نه موږ او تاسې ځان سره که د دې هیو سچریشن او لایټنس وګورو ایمیج ته راځو ګوره اډجسټمنټ کې ښه دلته ګوره موږ یو آپشن لرو د څه شي په نوم هیو او سچریشن په نوم باندې که چیرې دا راځو ګوره د دې هماغه درې خبرې دي هیو سچریشن لایټنس HSL رنګ همداسې یو رنګ ده د دې هیو که موږ او تاسې زیاتو څه کېږي څه کېږي تغییرات څنګه تغییر راځي رنګونه تغییر کېږي دا ولې داسې کېږي ګوره که هیو راکموو صحیح ده که نه ګوره د دې هیو هم اوس صفر ده سچریشن هم صفر ده لایټنس هم صفر ده د دې لایټنس که زیاتو لایټ پکې زیات راځي که نه ګوره که لایټنس ته دې ال ویلیو څونه راکمه کړو که نه تور ته راځي صحیح ده که نه دلته اوس دغه رنګونه تا ته په همغه شکل سره تشریح کړي دا HSL همدغسې رنګ ده ښه چې دا درې شیانو نه مکس ده هیو ده سچریشن ده او لایټنس ده ګوره وای هیو از ا ډیګري on the color wheel from 0 to 360 هیو د څونه څو پورې راتللی سي 0 نه تر 360 پورې او ګوره 0 از ریډ 0 څو ده ریډ رنګ ده ګوره ښه ښه غوږ ونیسئ هیو ګوره هیو څو پورې راتللی شي دا له 0 نه نیولې تر که 0 دی که کم رنګ لاسته راځي تا ته ریډ که 140 دی که ګرین که 240 دی که بلو پوه شو ګوره 0 کې کم رنګ ده ریډ ده 240 کې موږ ویلې کم رنګ ده بلو ده که نه ګوره ښه دا ده saturation is a percentage value 0 means a shade of gray یو سوری ښه کوم رنګ کې په هغه رنګ کې خړ رنګ کې and 100 is the full color او که سل دی که هماغه رنګ به تا ته پوره ښکارېږي lightness is also a percentage of 0 black پوه شوې که نه دا درې رنګونه دي ګوره ښه H مانا د رنګ ده که H رنګ ده که 0 دی که ریډ ده که 140 دی که ګرین ده که 240 دی که بلو ده او بل کم راغه موضوع اس چې دا شیډ ورکوي سوری ورکوي کم رنګ کې سوری خړ رنګ کې پوه شوې چې دا سوری پکې څونه اندازه وي سل غواړې که پوره که ته پوره رنګ غواړې نو سل به ولیکې چې دا رنګ تا ته پوره ښکاره شي او بلې لایټنس ته راځو عملا موږ تاسې دا ګورو ښه چې څنګه کولی شو چې سل رنګ امپلیمنټ کړو اوس ګورو ښه موږ تاسې دلته دغه صفحه لرو که نه د کلرز په نوم باندې دا رنګ ده دا کم رنګ ده څوک ماته ویلی شي هغه عبدالمالک ویلی چې دا کوم رنګ ده دغه ده بیکګراوند RGB ده RGBA ده کم RGBA و ښه الفا مو په څه وکړله کمه کړله ښه اوس ګوره زه راځم ورته یم دا HSL رنګ ورکوو صحیح ده که نه راځو بیکګراوند ته راځم ورته یم چې بیکګراوند هایپن کلر بیکګراوند ته چې د رنګ ورکه کم رنګ ورکه RGBA مه ورکوه کم رنګ ورکه HSL زم سور رنګ دی وي نو دا څو پرېږدمه 0 دا ویلیو مونږ ویلې چې د سلو پورې راتللی شي که سور رنګ ته پوره تیز هم دغه سور رنګ اخیسته کتل غواړې نو دا ویلیو به څو کې سل لایټنس د دې روښنایي څومره وي د دې روښنایي دې هم څومره وي سل او دا نور قیمتونه پکې نشته ده صحیح ده که نه سیو یې که اوس ګوره که راځو دا موږ تاسو راواخلو ریفرش یې کړو ښه دې نه څه رنګ راسته راځي یو سور رنګ
دا که نه ده دا ولې فیصدي ماته نه ورکړ څه شی لږ څه ورکړه فیصدي مو ورکړې ده ښه دا سل نه دا دې لایټنس ډېر زیات ده روښنایي چې ډېره تیزه شي روښنایي سپین رنګ منځته راوړي که نه ښه دا لایټنس ته دې سل ته ورسېده رنګ یې څه وکړه هغه یې که سل شو نو زه دا 50 کوم ښه که 50 یې کم نو خپل رنګ به راشي که صفر یې کم رنګ به څه کېږي تورېږي ښه اوس ګوره ښه دې ځای ته راغللو سیف کوو اوس ګوره موږ ته کم رنګ راغی منځته سیف مې نه کله کړي کنټرول اس سیف زه دا یو ریفریش کو صبر وکړو دا لایټنس لږ نور هم راکم کو ښه صبر دا رنګ یو سلو شل به کو صحیح ده دا به څو وکړو دا به سل کو دا به 50 کو سیو یې کړم خیر لایټنس کې خبره ده ښه لایټنس به برق اوس ګوره موږ تاسو دا رنګ امپلیمنٹ کول غواړو که نه HSL ګوره اوله ویلیو صفر ده صفر معنی سور رنګ یو سلو شل معنی بلو رنګ گرین سوری سو گرین 240 کم یو رنګ ده بلو رنګ ده ښه دا درې رنګ ده پوه شئ اوس ګوره خو دا رنګونه ویلیو که یو سلو شل ورنه کو راکته یې کو اوس ګوره چې کېږي دا ګوره دا لیکو موږ سره کم رنګ راغی ریفریش یې که ګوره هماغه گرین رنګ ده که نه ده که زه وایم چې دا څه وکړمه بلو کو نو دا څو جوړو 240 او دا تر 360 پورې راځي ښه تر څو پورې ویلیو اخیستلی شي 360 پورې د HSL دا H کې ته قیمت ورکولی شي اوس دلته که چیرې زه راځم دا ما صفر که صفر یعنې دا کوم رنګ ده ریډ خالص ریډ ښه څه رقم ته ده خالص سور او که چیرې زه دا څه وکړمه دا صفر نه لږ ډېر کړمه یا سو یې جوړومه فرض مثالا 50 مې جوړ کړه څه معنی کوم طرف ته به دا رنګ رواني ګرین طرف ته ښه په دې کې به سور به وي خو تر یو کم اندازه به شین هم پکې ګډي ښه اوس ګوره سیب یې که خالص سور به نه وي دا راواخله وینې ګرین یې ورګډ کړی کم رنګ ته نه جوړ شو زیړ رنګ ښه تر یو اندازه چې دا ورسره ګډ کړي که زه دلته راځم ورته دا ګرین پکې لږ نور هم ور ډېر کړه 80 یې کمه اوس ګوره یو بل رنګ راځي ښه شین طرف ته به ورو ورو نږدې کېږي وینې زیړ د ګوره بیا شین طرف ته ځي که چیرې موږ دا څومره شین ته نږدې کوو ګوره که یو سلو شل یې کړو نو خو ثابت شین رنګ راغی ښه سیو یې کړه ثابت شین رنګ ده که زه وایم چې دا شین دې وي خو ډېر تیز ده لږ یې راتیره کړه نو یو سلو شل نه څو یې جوړومه سل شین به وي خو لږ به راښکته وي نو رنګونه درې نه دي ښه چې ته وایې درې رنګونه دي دغه قیمت د هر رنګ د درې رنګونه جوړ ده موږ ویله ریډ ګرین بلو پکې مکس دي ښه اوس دغه رنګ چې څونه اندازه وي پکې که چیرې زه راځم دا ورته یم چې څو که ګرین دي وي لږ تیز لکه شفتلي غوندې ګرین دي که نه لیدلی مو دي نو یو سلو شل نه یو نیم سل ګوره ښه یو نیم سل چې کوم دا به یو بل رنګ لاسته راوړي موږ ته ځکه بلو به هم تر یو اندازه په دې کې ګډ شوی ده ښه سیو یې که اوس ګوره وینې دا که نه ده یو اندازه پورې بلو پکې ګډ شوی که لږ یې نور جوړ کړم دا نور هم آبي ته نږدې کېږي ښه اوس ګوره دا زه جوړوم 180 تقریبا اوس یو بل رنګ دې نه لږ نور هم تیزېږي ښه وموکته آبي رنګ ته چې څونه ته دا بره بیا هغومره آبي ته نږدې کېږي ښه دا ویلیو ده رنګ ویلیو ده چې دلته ته رنګ ورکوي په دې اوس په دې پوه شوې که نه دې که څوک سوال نه لري اوس که زه راځم دا صفر کو یعنې خالي ریډ رنګ ده ښه اوس ګورو ځکه RGB ده ریډ ګرین بلو دی ښه دا اولین قیمت د دې شوه ریډ شو اوس دلته د دغه دا 100% ده هیو سچریشن وکنه سچریشن یو گری شادو سوری 100% پورا خپل رنگ درته ښیي که زه دا لږ راکم کم دا 80% کم اوس ګوره دا رنګ لږ فرق کوي تغییر پکې راځي د سوروالي کې د دې ښه وینې تیاره شو که نه شو پکې لږ که چیرې زه دا وینه ګوره یو خړ غوندې رنګ سوری ورکوي دې ته ښه که چیرې زه راځم دا ولې نه شو دا د پرګراف رنګ ریډ ده وینې دا جدا رنګ ده ښه دې کې دی او زه راځم ورته دا سوری څونه که 50 که اوس ګوره ریډ نه داسې مو سره یو رنګ راغی ودې کته په سر باندې یو خړ شیډ دلته زیاتوي ښه او که چیرې زه راځم دلته څه کار کول غواړم ورته وایم چې دا داسې که څو که
ډېر څه نو چې څومره دا ته کموي هغومره د دې رنګ هغه شیډ زیاتېږي وینې خړ طرف ته راځي ښه او که زه ورته وایم چې 100% یعنې دا شیډ دې نه وي هغه رنګ دې خپله 100% ښکاره شي ښه سیف کنټرول سیف بټن ورپسې و او ریفریش یې کړه صحیح ده که نه رنګ پوره راغی او که اوس زه غواړم بل څه کار وکړم دلته د دې موضوع دا امپلیمنټ کول غواړم دا لایټنس ګوره څو ده 50 ته لایټنس ته زه ورته وایم چې دا 100% که 100% که لایټنس ګوره لایټنس به په دې رنګ باندې زیات شي چې سپین رنګ شي چې څومره روښنایي ته په یو څه ورچې هغومره هغه کېږي که نه سپینېږي زه ورته وایم چې دا لایټنس پکې 80% که څومره که 80% ګوره لایټنس ګوره لږ لږ ورباندې ډېر شو سپین رنګ ته یې بیایي ښه که لایټنس زه څومره راکموم 50 نه مې 40 ته که دا رنګ به توروالي خواته راولي ښه وینې سور مخکې ډېر تیز اوس داسې تیاره جګري غوندې سور شو که زه دا 10 کمه دا به نور هم راکمیږي دا لایټنس ته دی ښه وینې ورو ورو دا لایټنس روښنایي د دې کمولی شي دا ایچ اس ال رنګ ده کم رنګ ده ایچ اس ال او بل ایچ اس ال ای ده چې هغه په آخر کې یو الفا ویلیو هم لري ښه ایچ اس ال ای کاما الفا د دې څومره یا روښنایي یې 0 او 1 ترمنځ ده ښه نو بیا هماغسې ده هماغه ده اوس ګوره نه د دې نه لاندې ټرانسپرنسي ده ګوره زه یو کار بل کوم دا خو مې باکګراوند ته رنګ ورکړه صحیح ده که نه اوس ما د رنګ نه مخکې راځم باکګراوند ته مې یو ایمیج ورکوم پوه شوې نو باډي دپاره سټایل ورکوم باډي ته ورته لیکم چې باکګراوند هایپن چې شی ایمیج ګوره باکګراوند شاته زه یو تصویر راوستل غواړم ډبل ډاټ کم تصویر زه اوس ګوره دې فولډر کې ځان سره تصویر لرم او که نه لرم د ای بي سی ده که نه زه دا چا دا راولو صحیح ده که نه دویم تصویر صحیح ده 2 ډاټ جی پی جي نو ورته لیکم چې 2 ډاټ جی پی جي دا تصویر د صفحې شاته چې شي که راوله باکګراوند کې ګوره دا زه کټ کوم ښه دا به بند کم او دا باډي ته رنګ څه کوم کټ کوم ښه سیو یې که اوس ګوره سیو مې که اوس چې کله زه راځم دا لرې شو باکګراوند کې هغه کس رانغی ولې رانغی باډي باکګراوند هایپن ایمیج 2 ډاټ نه یو آر ال دلته ښه یو آر ال به ورکړم که یو آر ال ورنه کړم دا دا کار وکړي بدون یو آر ال نه ښه کنټرول ایس سیف کوو دا راخلو یو ریفریش کړو ښه ځه اوس ګورو دلته دا هم راوړ دا باکګراوند راغی که نه زه اوس صفحې ته یې دې په سر رنګ ورکوم څه کوم صفحې ته رنګ ورکول غواړم نو چې صفحې ته رنګ ورکوم اوس ورته یم څه وکړه باډي دپاره بل ډیزاین جوړوم ښه باډي جوړ کړه ورته یم چې سره کوو باکګراوند هایپن کلر باکګراوند هایپن کلر باکګراوند ته رنګ ورکړه کم رنګ ورکوو ایچ اس ال رنګ ورکوم صحیح ده څه رنګ ورکوم ایچ اس ال سور رنګ ورکوم په ایچ اس ال کې به کومه ویلیو اخلي 0 کاما 100% کاما 50% صحیح ده که نه چې سور رنګ راشي اوس ګوره اوس خو به رنګ راشي نو رنګ چې د عکس په سر راشي عکس به ښکاري شاته نه ښکارېږي ښه څنګه چل شو نه زه دلته راغلم پوه شوې دا یو وارې مې باډي ته دا وکړه اوس ګوره ښه دلته دا رنګ راغی صحیح ده که نه هغه نه ښکارېږي ښه دا د ایچ 2 ده که نه دا د دې ده اوس ګورو خیر مشکل نه ده دا به جوړ زه وایم چې دا رنګ راشي ځکه یا خو ما باکګراوند ورکړی ګوره که نه اوس زه وایم چې دا کمنټ کو دا څنګه کمنټ وو سلاش ستوری صحیح ده که نه او ستوری سلاش سیو یې که یو ځل به دا ریفریش کو ګوره رنګ راغی یا به باکګراوند یا به دای اوس وایم چې باکګراوند او کلر دواړه په یو حالت کې پرېښودل غواړم د دې دا مې سته کوم دا مې بیرته لرې کړه اوس ګوره بیا باکګراوند ښکارېږي رنګ نه ښکاري خو زه راځم دا ځل دې رنګ ته الفا ورکوم ایچ اس ال چې شی ای د دې الفا څومره یې کاما 0.5 ښه سیو یې کړه ښه دا به آر جی بي به یې کوو ایچ اس ال ای کې چې رانغی څه یې کوي آر جی بي ای ریډ دی پکې څومره یې دلته به دا فیصدي بیا ایسته کوي ښه ځکه آر جی بي کې فیصدي نشته ده اوس به کم رنګ راځي زه خالي سور رنګ ورکوم صحیح ده که نه آر جی بي ایم نه ورکوم کم رنګ ورکوم آر جی بي کوم ښه آر جی بي کې اول ریډ دی پکې څومره 255 ګرین پکې څومره 0 بلو پکې څومره 0 اوس ګوره آر جی بي رنګ مې ورکړه د دې په سر باندې ښه نه ښکارېږي که نه
او اوس راځو دلته دا باید کار وکړي که نه نه لږ صبر وکړه حوصله وکړه جوړېږي ښه دا هم دلته راوړو کنټرول اس بیا د ایمیج بیکګراوند موږ تاسې هغه لرو موضوعګانې لرو ښه چې دا موږ تاسې راوړو دلته کنټرول ایکس کنټرول وی پیسټ کا او آر جی بی څه ته نه جوړو ا کاما د دې کدا یو کو صحیح ده کنه ها یو کار به بولو دواړه به په یو هغه کې ورکو ښه بیکګراوند هایپن کلر دواړه به په همدې یو باندې چې ورکو ښه دلته یو صحیح ده که نه سیو یې کړه او اوس راځو ریفرش یې کړو بیا سیمی کولن هم ورکو سیو او اوس راځو ریفرش کوو یې ښه نه راځو نو یعنې که اوس خیر دلته زه راځم څه کار کوو د دې آر جی بي دا ویلیو که موږ راکمه کړو که نه 0.2 یو ډیف کې به امپلیمنټ کړو خیر بیا مشکل نه ده یعنې هدف زموږ دا و لکه ګوره دغه رنګ وینې دې رنګ راخیستی ده ګوره پاراګراف یا یو بل کار کوو زه دلته یې وګورئ اوس څه کوئ دا ده ښه چې شی ده دغه یو ده موږ سره یا دغه پاراګراف ده کم پاراګراف لرو چې هلته یې نتیجه ورنه کړه دلته ورته وګوره ښه دا پاراګراف ده کنټرول سی کاپي او کنټرول وی پیسټ کوم صحیح شو که نه بس ده که لږ نور هم کم بس ده ښه دا مو وکړه او راځو د بیکګراوند ته کم رنګ ورکوم د پاراګراف بیکګراوند ته ښه آر جی بي نه کم رنګ ورکو ایچ اس ایل صحیح ده که نه ایچ اس ایل او 0 کاما 100% او کاما 100% 50% ایچ اس ایل رنګ ورکو اوس ګوره دغه پاراګراف چې موږ تاسې دا وینو دا رنګ چې لري شاته عکس ته نه ښکارېږي وینئ که نه دا رنګ بیخي د دې بیکګراوند په سر باندې راغلی زه یم چې دا رنګ دیم وي عکس دیم ښکاره شي نو دلته ده چې موږ تاسې الفا ورکوو ګوره دا لایټنس نه ده ته چې ښیي چې دا دواړه یو شی دی هدف د لطیف ویلې چې دا لایټنس دواړه یو شی دی ښه اوس که لایټنس زه څومره راکم که مثلا دا مې څو که 5 مې که لایټنس که نه همدغه رنګ تور شو ګوره شاته بیکګراوند ته نه ښکارېږي وینې هغه رنګ بریک روښنایي یې کم او زیاته کړله ښه او دغه که چیرې زه راځم دا بیرته زه څو جوړم 50% بیا هم ګوره دا د خپله د دغه رنګ روښنایي ده او که ایچ اس ال اس ای ورکو ایچ اس ال ای دا الفا ده دا د دې ټول رنګ ظرفیت ده چې دا رنګ په څومره اندازه ښکاره شي ښه که د دې رنګ روښنایي زه کوم ترانسپرنسي شاته به ښکارېږي د نور رنګونه ښه اوس زه راځم ورته یم 0.5 اوس ګوره د دې ترانسپرنسي نیمه شوله څه وشوه وینې رنګ هم شته ده بیکګراوند هم شته که چیرې زه راځم د دې ترانسپرنسي 0.2 جوړوم اوس ګوره دا ای الفا کې او دې کې فرق شته د لایټنس کې ښه دا که چیرې اوس راځو ریفرش یې کړو وینې رنګ هم شته ده دا هم شته خو الفا یې کمه ده او که چیرې زه دا ډېروم 8 ته دا راولو کنټرول یې ثبت یې کړو ریفرش یې کړو صحیح شو که نه رنګ ورزیات شو خو هغه شاته ده نو الفا د دې د په خاطر ده ښه دا موږ سره نو په څو رقم ته رنګونه چې موږ درلودل رنګ باندې ورسېدلو کولی شي اوس چې هر رقم ته صفحې ته وغواړئ تاسې رنګ ورکولی شي که بیکګراوند ته وي که هر څه موضوع ته وي کم رنګونه دي یو دا کلر نیم په واسطه ښه چې د کلر څه ورکې نوم ورکې دویم هیکزاډیسیمل ویلیو یې آفرین ورکولی شي او بل آر جی بي کولی شو بل آر جی بي ای کولی شي او بل ایچ اس ایل کولی شي او بل ایچ اس ایل ای په دې هغه رویشونه دي چې تاسې یو رنګ تعینولو په خاطر دغه رنګونه وجود لري راتلونکې ورځ به بیا انشاءالله په نوې موضوع باندې سره خبرې کوو ښه خدا به ډور سي